هغه درسونه چې هیڅکله موږ ته په ښوونځي او پوهنتون کې نه تدریسیږي. که چیرې موږ فکر وکړو 12 کاله ښوونځی وایو، بیا 4 کاله پوهنتون وایو، خو کله چې له زده کړو څخه فارغ شو موږ په ټولنه کې هم اقتصادي ستونزې لرو، هم نورې ستونزې لرو او له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان وو. زه بعضې کسان چې هغه ستونزې نه لري یا ښه ژوند د ځان لپاره جوړ کړی وي هغه استثنا زه نه یادوم. زه عموما په ټوله ټولنه باندې غږیږم. زه دا نه وایم چې تاسو ښوونځی مه وایئ، تاسو پوهنتون مه وایئ. زه وایم چې تاسو پوهنتون هم ووایئ، ښوونځی هم ووایه، خو هغه زده کړې چې تاسو اړتیا ورته لرئ هغه که په ښوونځی کې نه وي یا په پوهنتون کې نه وي هغه تاسو جدا زده کړئ، په بیل شکل سره زده کړئ. ځکه چې په ښوونځی کې موږ ته ډېر درسونه ښودل شوي دي چې هغې ته موږ اړتیا نه لرو. او په پوهنتون کې هم همدارنګه ډېر درسونه دي، ډېر مهارتونه دي چې هغه موږ باید زده کړو، موږ ته باید تدریس شي، خو په ښوونځی او پوهنتون کې هغه موږ ته نه تدریسیږي. یعنې هغه ښوونیز سیستم داسې طراحي شوی دی چې هغوی د موږ لپاره تصمیم نیونه کوي. په یوازې دي چې موږ باید د ځان لپاره تصمیم ونیسو چې کوم شیان موږ اړتیا ورته لرو، کوم مهارتونه موږ باید زده کړو او کوم مهارتونو ته موږ ډېر اړتیا لرو نسبت نورو ته. اما ښوونیز سیستم موږ ته تصمیم نیولی دی چې دا شی زده کړه، دا شی مه زده کوه. له همدې امله د کله چې موږ فارغ شو له ستونزو سره مخامخ وو. که چیرې موږ د ښوونځي سیستم ته وګورو، په ښوونځي سیستم کې څوک اول نمره کېږي یا په پوهنتون کې هغه کس چې ښه حافظه ولري، یعنې هغه څه چې په کتاب کې لیکل شوي دي هغه ښه ریکارډ کړي، ثبت کړي په خپله حافظه کې او ځوابپاڼه کې یا هغه پارچې ته انتقال کړي او استاد ته یې وروښیي او استاد ښې نمرې ورکړي. او هغه کس که دغه کار ونه کړ هغه 40 نمره کوي، هغه آخري نمره کوي او دا ټاپه ورباندې وهي چې دا کورمغزه دی، دا هېڅ نشي ترسره کولی او د هغه ناامیده کوي او هیله او ارمانونه یې وروژني. په داسې حال کې چې الله تعالی موږ ته وایي چې افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تتدبرون، یعنې تاسو له خپل فکر څخه کار واخلئ، له عقل څخه کار واخلئ، له تدبر څخه تاسو کار واخلئ. خو موږ برعکس هغه څه چې په یوه ځای کې لیکل شوي وي هغه را انتقالوو. یعنې دا زموږ خلاقیت او زموږ د تصمیم نیونې قوت څنګه کوي له منځه یې وړي. بل د ښوونځي سیستم داسې طرحې شوی دی چې هلته موږ یو کارمند روزي هغه سیستم. یعنې د پوهنتون کریکولم ته که چیرې تاسو پام وکړئ د هرې پوهنځی که د اقتصاد وي، که د کمپیوټر ساینس وي، که د طب یا د بلې رشتې، یو کس داسې فارغوي، یو داسې روزي چې هغه کله فارغ شي یو ځای کار وکړي، یو ځای استخدام شي او په یو سیستم کې ښه وځلیږي. په یوازې د دې چې دی خپله کارپنځونکی شي، خپله مفکوره په عمل باندې تبدیله کړو، ډېرو نورو کسانو ته یې کار زمینه برابره کړي، داسې نه روزي. تاسو څومره کسان وینئ کله چې له زده کړو فارغ شي هغوی خپله شخصي بزنسونه رامنځته کوي او څومره کسان تاسو پیژنئ چې هغه په یوه سیستم کې کار ترسره کوي. زه دا نه وایم چې ټول تاسو باید بزنس پیل کړئ، ټول باید تاسو کاروبار شروع کړئ، ځکه په ټولنه کې هم د بزنس لپاره اړتیا ده چې باید ډېر کسان یې رامنځته کړي، همدارنګه ډېر کسان باید په هغه سیستمونو کې کار وکړي. اما د ښوونځي او پوهنتون سیستم داسې جوړ شوی دی په افغانستان کې چې هغه یو کس استخدام طرف ته بیایي، یو کس داسې روزي چې هغه یو ځای کار وکړي په یوازې چې خپله د کار رامنځته کړي. دریم درس چې په ښوونځي کې موږ ته نه راښودل کېږي یا په پوهنتون کې موږ ته نه راښودل کېږي هغه د مالي سواد زده کړه ده. د مالي سواد زده کړه دا چې موږ باید پوه شو چې خپل لګښتونه مدیریت کړو، په هر څه باندې پیسې ورنه کړو، ځکه ډېر کسان دي چې مالي ستونزې په ټولنه کې لري. موږ باید په ښوونځي او پوهنتون کې دغه درسونه زده کړو، څرنګه پیسې باید پانګونه ورباندې وکړو، له کومو لارو څخه خپلې پیسې ډېرې کړو، خپل عواید ډېر کړو، خپل اقتصاد قوي کړو، پانګونه زده کړو او د بزنس مدیریت زده کړو. یعنې کورنی اقتصاد همدارنګه هغه بزنسونه چې مفکورې یې بازار ته داخل شي او نړیواله شي دا موږ ته په پوهنتون او ښوونځي کې نه را زده کول کېږي او نه په دغه برخه کې کریکولم پاملرنه ورته کړې ده. څلورم درس چې هغه موږ ته په ښوونځي کې نه راښودل کېږي هغه د ستونزو حلول دي. موږ عموما کله چې د یوې ستونزې سره مخامخ شو د هغې څخه تښتو، داسې ورڅخه تښتو چې دغه ستونزه اوس څرنګه کوو په موږ باندې ډېر فشار راولي. موږ ته باید په ښوونځي کې وښودل شي چې ستونزې څرنګه مبارزه وکړئ او ستونزې چې دی یو څوک قوي کوي، یو څوک ځواکمنوي، ستونزې دي چې موږ ځواکمنوي او موږ لوړو پوړیو ته رسوي. پنځم درس چې په ښوونځي او پوهنتون کې موږ ته نه راښودل کېږي او په کریکولم کې موجود نه دی هغه د موخو ټاکل، د موخو لپاره برنامه جوړول او د وخت مدیریت دی. تر ډېره پورې موږ ته معلومات د ښوونځي کتابونه راکوي. موږ ته وایي چې مثلا دا غر چیرته موقعیت لري، څومره لوړوالی لري، په دغه جنګ کې څومره کسان مړه شول، یا هم مثلا د الکین خواص چې دي، د لیمیټ مفهوم څه دی او دې ته ورته مسایل.
خو موږ ته دا نه راښودل کېږي چې موږ څرنګه د ځان لپاره موخې وټاکو، څرنګه د هغې لپاره برنامه جوړ کړو چې هغه موخو ته موږ ځان ورسوو، او څرنګه موږ کولی شو چې خپل وخت مدیریت کړو. ځکه زموږ په باره کې زموږ د وخت مدیریت تر ټولو ډېر نقش لري. هغه کسان چې وخت مدیریت کوي هغه کولی شي چې هر څه په ژوند کې ترلاسه کړي. شپږم درس چې موږ ته نه راښودل کېږي په ښوونځي پوهنتون کې هغه د تصمیم نیونې قدرت دی، تصمیم نیونې درسونه دي. زموږ ژوند زموږ تصمیمونو پایله ده. هغه څه چې موږ نن یو هغه موږ تېره ورځ تصمیم نیولی و، 1 کال مخکې مو 15 کاله مخکې مو تصمیم نیولی و. زموږ ژوند چې کوم طرف ته ځي په هغې کې زموږ تصمیمونه ډېر اغېزې لري. خو دا چې موږ څرنګه تصمیم ونیسو او څه شی د دې لامل کېږي چې زموږ تصمیم نیونه ځواکمنه وي، قوي وي او ښه تصمیم د ځان لپاره ونیسو، دا درسونه نه په پوهنتون کې شته او نه په ښوونځي کې شته. دغه هغه درسونه دي چې موږ باید خپله زده کړو، په خپل ځان باندې پانګونه وکړو. تر ټولو ښه پانګونه هغه ده چې موږ په خپل ځان باندې پانګونه وکړو. دې ته ورته نور ډېر درسونه شته دي چې په ښوونځي او پوهنتون کې موږ ته نه راښودل کېږي او هغه باید موږ ټول مشخص کړو او هغه باید موږ خپله زده کړو. دا د دې معنی نه لري چې موږ باید پوهنتون او ښوونځی ونه وایو، بلکې هغه باید ووایو، خو هغه څه چې موږ اړتیا ورته لرو، هغه چې موږ ته په ښوونځي کې نه تدریسیږي یا په پوهنتون کې نه تدریسیږي، له بل ځای څخه هغه ترلاسه کړو او زده یې کړو. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.